په خطبه کې خبرې نشته په خطبه کې د خبرو اجازه و چاته نشته امر بالمعروف نهي عن المنکر لا هم نشته تا ته د شیخ خبرې تلقین درکم چې داسې وکړه او داسې هم نشته دا پلانی بد کار مه کوه غږ به نه لرې خاموش بالکل او د الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی که چا د خطبې په حال کې چاته وویل چې هلکه غږ مه لره چپ سه خاموشه سه د الله رسول فرمایي لغوه کار دی وکئ غلط کار دی وکئ بېهوده کار دی وکئ بېځایه کار دی وکئ د خطبې د خیال ونه ساتئ د جمعې د خیال ونه ساتئ او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د خطبې پر ټیم خبرې کول دا داسې دی د الله رسول فرمایي د مشکات حدیث دی لکه پر خره چې سړی کتابونه بار کړي اوس پر خره چې سړی کتابونه بار کړي نو هغه بیا خر په دا پوهېږي چې د کتابونو مې بار کړي نو زما دپاره ادب کول پکار دی د خطبې پر ټیم خبرې کول د الله رسول فرمایي محمد رسول الله فرمایي زه ګورم زه چې کله خطبه وایم دا څه غوړان دي څه دا 3 روپۍ لري یا به یو ښایسته موټر ویګو میګو لري دی خطا وتلی دی ډېر خطا وتلی دی هېڅ ویګو میګو نه چلیږي هېڅ وي هېټ نه چلیږي د الله کور دی داسې به راځې لکه بنده داسې به راځې لکه مخلوق داسې به راځې لکه مجبوره داسې به راځې لکه معذوره داسې به راځې لکه محتاجه نه الله محتاج دی نه رسول محتاج دی نه د الله کور محتاج د مسجد مولوي صاحب درته محتاج دی پر هغه د بیا لعنت دی صحیح ده پر هغه د بیا لعنت دی چې وتا ته ناست دی او ستا په انتظار دی چې حاجي صاحب څه ووایي نو زه چې کله خطبه وایم دوی میسجان کوي ټول زه ورته ګورم څنګه خوشحاله یې ته ولې نو دا ته څه کوې دا بده خبره نه ده د دې لمانځه د دې خطبې د دونه لوی ورځې چې الله پاک دومره محترمه ورځ جوړه کړې ده دومره محترم لمنځ دی دومره د ثوابو ډک لمنځ دی او ته بیا هم بې احترامي کوې بیا هم بې قدري کوې څومره بدقسمتي ده دا داسې نه ده چې دی وایي زه غټ سړی یم دا داسې ده چې الله پاک در باندې پیرزو والله که ده پیرزو یې والله که ده او ستا خیال بل دی او دا خیال چې دی هغه غلط دی د جمعې د لمانځه پر ټیم انتهایی ادب او احترام انتهایی هېڅوک دا نشي کولی چې بل ته وایي خاموشه سه غږ مه لره پلانی زه وینم هر روز مې داسې زړه درد کوي څه وکړمه وسار زه په جومات کې وم چې ومه نو خاول به سړی اول سب نه کوي بیا به دویم سب وي بیا به دریم سب وي اول سب ډک 3 4 5 کسان شاته ولاړ دي په دویم سب کې 2 کسان په هغه سر کې ولاړ دي یو سړی په هغه سر کې ولاړ دی څونه بې عقلان یې دا نه چې کوچنیان بچیانو نه په ژره خلک یعنې دا اوس ته لمونځ کوې که پر الله احسان اچې لمونځ کوې که پر ایمان احسان اچې او څومره بې عقلي ده څومره بې وقوفي ده او څومره چې ورته وایه تبلیغ کې ولاړ ځه نو تبلیغ خو د کافرانو دپاره دی کافرانو ته سړی تبلیغ کوي یا وخرو ته هم سړی تبلیغ کوي یا بې عقل دا خر چې کېږي و دا ته هم سړی تبلیغ وکړي مه کوه صوفیجانه خیال ساته خیال دا د لمانځه اول سب بیا دویم سب بیا دریم ته هلته ولې یوازې ولاړ یې یعنې تا ته ګوره د الله رسول فرمایي وایي دا کم ملایکې چې په سب کې څنګه درېږي زما امت به هغه رقم په سب کې درېږي اول سب دویم دریم څلورم او که ته وایه د لمانځه دونه کیسه نه ده نه د لمانځه ډېره لویه قصه ده دا مخته چې مولوي صاحب ولاړ د دې خاص کیسه نه ده ویل دا به 3000 روپۍ مزدور دی دا خلک ولمانځه ته په کم نظر د مولوي صاحب د وجې ګوري خاص کیسه یې نه ده وایي د مولوي صاحب د وجې ګوري او دی نه دی په خبر چې مولوي صاحب اذان کوي نو مولوي صاحب څه حیثیت لري هغه الله اکبر حیثیت لري که نه لري نو لہذا د الله رسول فرمایي د خطبې پر ټیم کم سړی غږیږي هغه څه کوي دا داسې دی لکه پر خره چې کتابونه بار کړي خره ته پیدا نه کوي او داسې وده ته هم دا ستا لمونځ پیدا چې د هغه نه کوي او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې بیا کله د خطبې مخکې موږ ته څه کوو 4 رکعته سنت کوو خلک ژر 4 رکعته سنت وکړي هلته وځي سپین ږیری و دا د نفلو ډېر شوقیان نو داسې رکوع یې وکړله پر لمانځه مې زړه وسوه سم لمونځ کوه چې سم لمونځ کوه سم مې کوه چا درته وایي چې دې کوې که کوې سم یې کوه دا رکوع نه ده چې دې کوې دا سجده نه ده دا هغه امر نه دی چې الله موږ ته راستولی دا ګپه ده دا عادت دی هېڅ ګپ و عادت و الله ته منظور نه دی نو چې کله خطبه شروع شي دلته خلک ژر 4 رکعت سنت وکړي بیا 2 رکعته نفل کوي د بزرګانو زامن دلته خطبه شروع شي دلته زما خطبه پر ختمېدو یې دلته دی سلام وګرځوي نو ته به دا نه خبر دا خطبه ضروري ده
ته به دا نه خبر چې دا خطبه اورېدل چې دی هغه ضروري دي ته به دا نه خبر چې دا خطبې بغیر د جمعې لمونځ نه صحیح کېږي که خطبه ونه ویل سي د جمعې لمونځ نه صحیح کېږي داسې کوئ کوم څوک چې سنت کوي کې په دغومره ټیم کې کولی سي په څومره ټیم کې امام کوي ویې که او که نه سي کولی وایه زه کمزوره یم بیا د لمانځه بعد وکړه چې شي دی بده خبره ده لمانځه بعد سنت وکړه بیا دا نفل چې ته کوې ولې کوې بیا دا سنت ولې ځنډوې ولې دونه اوږده کوې اسانه خبرې دي ګرانې خبرې نه دي نو لهذا که سړی دا غواړي چې دا زما د جمعې لمونځ زما د تېرې جمعې په مابینځ کې څه ګناوې کړي دي هغه را معاف سي هغه را وبخښل سي نو بیا خو لمونځ هغه رقم دی او که زه وایم چې یا زه په خپل طبیعت کوم طبیعت په قیامت کې نه چلیږي نه د الله په دربار کې چلیږي دا خبره هم ختمه شوه